السلام علیکم ګرانو کتونکو حالت وکړي روغ او جوړ به ملګرو ډیرو کسان پوښتنه کوله چې مونږه واتساپ د کمپیوټر سره څنګه کنیکټ کړو یا نه دی واتساپ مونږه څنګه فعال کو دا دوه سوالونه ډیر کسان کول چې مونږ خپل واتساپ اکاونټ خلاص کړی دی په واتساپ نمبر مونږ غواړو چې هغه واتساپ غیر فعال کو نه په دفعه یو نه لګي چې مونږ واتساپ خلاص کړی دی دا څنګه کولای شو او مونږ دا څنګه کولای شو چې خپل واتساپ له کمپیوټر سره کنیکټ کړو نو دا دوه طریقې کسانو ډیر غوښتل چې مونږ ته دا دوه طریقې وخیا په همدغه ویډیو کې دغه دوه طریقې درته ښیم مخکې له دې چې پر ویډیو فایل وکړو ته ضرور راشئ زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان پر پسې ووایئ چې هره ویډیو تر تاسو زر دررسیږي او ویډیو مو که خوښه شوه ویډیو ته لایک هم ورکړئ راځو پر واتساپ باندې کلیک کوو واتساپ مې چې کله خلاص کړو نو ملګرو اول طریقه دغه درته ښیم چې مونږ مقصد واتساپ خلاص کړی دی زه غواړم دغه واتساپ غیر فعال کړم یعنې چاته پته ونه لګي چې دا واتساپ خلاص کړی اوله طریقه د درته ښیم دویمه طریقه بیا هغه درته ښیم چې کمپیوټر سره یې څنګه کنیکټ کړو راځئ تاسو په دغه درې ډاټس بټن باندې کلیک وکړئ بیا راشئ سیټینګ باندې کلیک وکړئ بیا راشئ اکاونټ باندې کلیک وکړئ کله چې پر اکاونټ باندې کلیک وکړئ دلته ریمیو اکاونټ لیکلی دی ډیلیټ اکاونټ به نه وهئ ریمیو اکاونټ به پرې ووهئ کله چې ریمیو اکاونټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو بیا ریمیو اکاونټ باندې کلیک وکړئ کله چې پر ریمیو اکاونټ باندې کلیک وکړو واتساپ به غیر فعال شي دا نمبر به د رقم ته شي لکه تاسو چې واتساپ نه وي پرې خلاص کړی بیا که غواړئ واتساپ هم پرې خلاصولی شئ نو دغه پوښتنه ډېرو کسانو سره وه چې مونږ واتساپ خلاص کړی دی اوس مونږ غواړو چې هغه غیر فعال کړو چې چاته پته ونه لګي څنګه یې خلاص کړی دی راځم دویمې طریقې ته دویمې طریقې دغه کسانو پوښتنه کوله چې مونږ خپل واتساپ چې زموږ سره په موبایل کې وي او مونږ غواړو چې د کمپیوټر سره هم کنیکټ وي موبایل په کمپیوټر کې هم وي تاسو به دې لپاره بیا راشئ کمپیوټر به راخلاص کړئ کمپیوټر کې به واتساپ تاسو ډاونلوډ کړی وي واتساپ به خلاص کړئ واتساپ کې بیا سکین راواړوئ نو ملګرو کله چې هغه سکین راواړولو بیا به تاسو راشئ په درې ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ بیا به راشئ لینک ډیوایس باندې به کلیک وکړئ اوس زه غواړم چې دغه موبایل یې کمپیوټر سره کنیکټ کړم بیا به راشئ لینک ډیوایس باندې به کلیک وکړئ بیا به همدغه کې کمره راخلاصه کړئ زه راځم کمره پکې راخلاصوم لینک ډیوایس کې مونږ ته کمره راخلاصه شي نو دغه کمپیوټر کې ما دغه سکین راخلاص کړی دی اوس به دغه سکین ما د واتساپ سکین راخستی دی پر همدغه کې اوس به ورسره کنیکټ شي لاګین به شي اوس تاسو کتلی شئ خپله تاسو کتلی شئ چې کمره د کمپیوټر سره لاګین شو اوس به مکمل ډول دغه واتساپ د کمپیوټر سره لاګین شي نو مکمل ډول کریټ لاګین روان دی لاګین کېږي اوس د تاسو پر مخ کې اوس ګورئ ورته نو ملګرو تاسو خپله کتلی شئ چې دغه لینک ډیوایس کې لومړی په سر کې دغه ځای کې کوم طریقه نه اوس پکې تاسو کتلی شئ چې وینډوز پکې راغله یعنې ورسره کنیکټ شو دغه د کمپیوټر سره موبایل بالکل منظم ډول زما وای فای سره دغه کوم واتساپ چې ما خلاص کړی بالکل په کمپیوټر کې هم راخلاص شو د کمپیوټر سره او د موبایل سره دواړه سره وصل دي زه راځم په همدغه لینک ډیوایس باندې کلیک کوم تاسو دلته کتلی شئ وینډوز د کمپیوټر سره هم کنیکټ شو دغه واتساپ زه په کمپیوټر کې کتلی شم او په موبایل کې هم کتلی شم نو دغه دوې طریقې وې چې ما درته راوړې ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې مونږ خپل موبایل د کمپیوټر سره څنګه کنیکټ کړو په دغه طریقه تاسو کنیکټ کولی شئ که ویډیو مو خوښه وي ویډیو ضرور درسره لایک کړئ او له ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ چې نور ملګري ورڅخه فایده واخلي تر بلې ویډیو پورې